ولې چې زه خپل خاوند سره ښه په عزت باندې السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو تاسو اول د ورکوټي شانتې کلیپ وګورئ. ولې چې زه خپل خاوند سره ښه په عزت باندې کار کوم. ګټه کوي ولې نه ګټه هم کوي تاوان هم کوي. نو دوستانو تاسو چې دی نو د ورکوټي شانتې کلیپ د فاطمه ګل واورېدلو. دا چې دی نو خپل خاوند سره حیا عزت سره چې دی نو کار کوي. دا د فاطمه ګل حیا عزت سره کار دی. تاسو صحیح کړی دی د دې هغه کارنامې. نو دا خو وګورئ، دا حیا عزت سره کار دی چې په بېغیرتوب باندې راشي نو بیا به د دې دغه کار به څنګه وي، د بېغیرتوب هغه کار به څنګه وي که نه. نو سوچ وکړئ. او بله خبره تاسو چې دی نو د فاطمه ګل هغه واورېدله چې دی نو ډایرکټر هم پخپله دی او پروډیوسر هم پخپله دی. کله په دې کې ګټه هم کېږي او تاوان هم کېږي. ګټه ډېر زیات کېږي او تاوان په دې کې شوی نه دی تر اوسه پورې. تاوان به څنګه کېږي هلته کې چې دی نو د ټکټو پیسې هم خلکو نه واخلي او هغې نه علاوه چې کوم مسافر د دې چې شی کتلو لپاره راځي نو هغوی به له ګفټ هم ورکړي، بس راسي ورسره ودرېږي. باقي خو داسې ته پته ده ودرېږي ورسره نو تصویران وباسي، ویډیوګانې وباسي، بیا وله پیسې هم ورکوي. نو دا چې دی نو د ده یو کار روزګار لګېدلی دی او د میاشتې د دې چې دی نو ښه ګزاره چلېږي. او دی چې څه ټایم دوبۍ ته ځي نو یو میاشت هلته کې پاتې کېږي چې دی نو 10 ورځې دلته کې اسلام آباد کې او بیا چې دی نو پېښور کې او زیاتره چې دی نو دی په دوبۍ کې پاتې کېږي. نو د دی یو ځای کې کور خو نشته چې یو ځای کې کور به وي نو دی به هلته کې پاتې کېږي. او بله خبره چې دی نو د انټرویو ما د فاطمه ګل هغه پوره مې صحیح کړه. خیر دونه خوندوره خو نه وه، خو چې کوم خبرې پوینټ هغه وي نو هغه ماته نه وویستلې. نو پوینټ هغه خبره دا ده، فاطمه ګل نه تپوس وکړه چې تاله چې دی نو اخلي پخلي چل درځي. نو څه خبره کړې او جی ماله د اخلي پخلي چل هم راځي، زه بریاني هم پخولی شم او بس چې دی نو چکن هم پخولی شم. نو چکن چې دی نو ګران کار خو نه دی که نه. ته چې دی نو داسې د ډیشونو نوم واخله چې کوم چې دی نو بل چاله چل نه ورځي. نو خیر دی په دې کې چې دی نو نور څه هغه اوتې بوتې نه دي وهلي په دې ویډیو کې، بس چکن یې نوم اخیستی دی او بریاني اخیستی دی. نو دوستانو تاسو چې دی نو د فاطمه ګل دا خبرې واورېدلې چې دی نو خوښه شوي ویډیو نو لایک یې کړئ، خپل دوستانو سره شیر کړئ او که مانه په دې ویډیو کې څه غلطي شوي نو زه بښنه غواړم. انشاءالله ډېر ژر تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. تر هغې پورې اجازت غواړم. د لوی الله په امان، والسلام.